دا یو سوال دی یو ورور کړی دی وایي چې کله یو خاوند د ښځې سره په شا طرف کې په دبور کې کوروالی وکړي نو دا ښځه طلاقه شوه او که نه الجواب ګوره الله په قرآن کې وایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم ستاسو دا ښځې ستاسو فصل دی د خپل فصل ته چې له کوم طرف نه راځئ راځئ اجازت خو د دې دا مطلب نه دی انا شئتو چې کوم ځای کې ورته راځي مطلب دا دی چې په څه طریقه وله راځي د دې اجازت دی خو ځای د راتګ هغه شریعت ښوولی دی او کوم ځای کوم کارونه چې منع دي هغه هم شریعت ښوولی دی په دې آیت کې اجازت د دې نه دی چې په کوم ځای کې ورته راتګ کې نه په څه طریقه چې راتګ کې کوه خو راتګ به صرف په هغه یو ځای کې کوم ځای کې چې فصل کرلی کېږي او هغه د زنانه عورت دی قبل چې ورته وایي دغه ځای نه بچی پیدا کېږي دغه ځای کې رحم دی بچیدانه په دې طرف باندې ته کوروالی کولی شي په هره طریقه چې کې هر چې د دبور د طرف نه کوروالی دی نو امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله لا یستحیی من الحق الله په حق بیانولو کې حیا نه کوي لا تأتوا النساء فی ادبارهن د ښځو سره به په دبور کې کوروالی نه کوئ په یو حدیث کې راځي ملعون هغه سړی لعنتي دی لعنت پرې ویلی شوی دی چې څوک د ښځې سره شا طرف نه کوروالی کوي شا د طرف نه معنی دی چې شا کې کوروالی کوي یو روایت کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام ابن ابي شیبه دا روایت راوړی ان الله لا ينظر الى رجل اتى امرأته في الدبر الله به د قیامت په ورځ هغه سړي ته نه ګوري کوم سړی چې د خپلې ښځې سره په دبور کې کوروالی کوي نو دې نه خو واضح شو چې دبور کې کوروالی کول دا یو لویه ګناه ده اوس راځو دې مسلې له چې دا طلاقه شو که نه نو دا د عوامو خبرې دي عوامو کې دا مسله مشهوره ده چې څوک د ښځې سره په دبور کې کوروالی وکړي نو ښځه پرې څه شوه طلاق دا د عوامو خبره ده په شریعت کې داسې څه مسله نشتې خو زنانه باندې لازم دي چې خپل خاوند د دې کار نه منع کړي او که چېرته خاوند همیشه دا طریقه نو بیا د ښځې سره حق شته د طلاق د غوښتو ځکه چې په مخه دا کار کول په مخه لوی ګناه کې واقع کېدی دغه ځای د کوروالي نه دی سړي ته نقصان دی ښځې ته نقصان دی او که چېرته یو پیر د دې کس نه دا کار وشو او توبه الله ته وویسته نو ښځه پرې نه طلاقېږي ورسېدی که نه ښځه طلاقېږي او نه نکاح نوي کولو ته ضرورت شتي والله اعلم